ستاسو د لید لوري نه د کورنۍ سیاسي اصلاحاتو پرته نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ زه فکر کوم چې په دغسې حالت کې نړیوال تعامل معمولا محدود، موقت او تخنیکي وي. ولې که چیرې په بشپړ ډول سره اصلاحات رامنځته سي، البته اصلاحات خپله پروسه لري، دوامداره پروسه وي، د خلکو حقونه تضمین سي او داسې یو نظام چې هغه د ټولو خلکو استازیتوب وکړي، حد اقل د یو هیواد خلک د هغه نظام مالکیت احساس کړي، نو په هغه حالت کې معمولا نور نړیوال هیوادونه هم د دوی ملي مشروعیت په کتلو سره او د دې نظام هغه شفافیت چې د دوی په اداراتو کې شتون لري او هغه نمایندګي استازولي چې له خپل ملت څخه کوي، ملي مشروعیت یې ترلاسه کړی وي، هغه ته په کتو سره بیا له دوی سره اقتصادي همکاري هم کوي، قراردادونه هم ورسره کوي او فعال ډیپلوماسي هم ورسره پالي. بغیر له هغه له دوی سره په موقت ډول چې ملي مشروعیت دوی ونه لري، په موقت ډول نور هیوادونه هم یو څه احتیاطانه یا محتاطانه عمل کوي او بشپړ تعامل ورسره نه کوي. د افغانستان په بهرني سیاست کې اقتصادي ډیپلوماسي رول څومره مهم دی؟ په دې کې شک نشته چې د افغانستان په برخه کې په ځانګړي ډول اقتصادي ډیپلوماسي ډیر حیاتي ارزښت لري یا حیاتي اهمیت لري او د اقتصادي ډیپلوماسي ته په کتلو سره چې ولې ارزښت لري هغه دا ده چې د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت ته چې موږ ګورو، دا خپله د افغانستان تعریف د داسې یو هیواد په شکل کوي چې هغه نور هیوادونه یو له بل سره وصلوي، یعنی جیوپولیټیک ارزښت یې خپل سته او په عین لحاظ په عین وخت کې د دې اقتصادي ارزښت ته که موږ تاسې وګورو، په اقتصادي لحاظ افغانستان د ډیرو هیوادونو ترمنځ د اتصال نقطه ده، د وصل نقطه ده او دا د یو کوریډور په حیث باندې د نورو هیوادونو لپاره کار ورکولی سي. فلهذا په اقتصادي ډیپلوماسۍ کې پرمختګ خپله په دې معنا ده چې بیا د افغانستان نظام کولی سي چې د اقتصادي ډیپلوماسۍ په پیاوړتیا سره په عین وخت کې سیاسي ډیپلوماسي هم پیاوړې کړي او د نړیوال تعامل لپاره په دغه برخه کې ګټه واخلي، نړیوالې اړیکې ورسره پیاوړې کړي. نو طبیعي خبره ده له دې څخه دا معلومیږي چې د افغانستان اقتصادي ډیپلوماسي د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده. ولې مهمه دا ده چې په افغانستان کې دغه ظرفیت شتون لري او که نه، آیا دا نظام کولی سي چې اقتصادي ډیپلوماسي مخته یوسي، فعاله اقتصادي ډیپلوماسي مخته یوسي او نړیوالو ته دا قناعت ورکړي چې له دوی سره اقتصادي اړیکې وپالي، په افغانستان کې پانګونه وکړي او دا هر څه هغه وخت ممکن دي چې په افغانستان کې یو ملي مشروع او په نړیواله کچه مشروع نظام شتون ولري. بیا هم وایم کله چې په افغانستان کې یو داسې نظام شتون لري چې هغه ملي مشروعیت هم ونه لري، نړیوال مشروعیت هم ونه لري، په دغسې حالت کې هغه اقتصادي ډیپلوماسي هم په فعال ډول او په موافق یا بریالي ډول سره مخته نشي تللی، ځکه نړیوال پرې اعتبار نه کوي. دغه مشروعیت خپله داسې نه ده چې یوازې حقوقي حرف ده یا صبغه ده یا موږ تاسې یوازې حقوقي پیژندنه ورته ووایو، نه، دا یو باور ده په نړیواله کچه د افغانستان لپاره دغه مشروعیت یو باور رامنځته کوي او نړۍ ته دا ښیي چې دلته کوم نظام چې حاکم ده دا په واقعي ډول د دې خلکو استازولي کوي، خلک پکې فعال دي، فریډم اف سپیچ یا د بیان ازادي پکې شتون لري، د خلکو حقونه ورته ورکول کیږي، اقلیتونه او نور ټول قومونه هم پکې خوشحاله دي او نظام هم شموله ده. نو په هغه حالت کې کله چې اقتصادي ډیپلوماسي کیږي یا صورت مومي، هغه ډیره زیاته بریالۍ کیږي او د هغه په واسطه کولی سي چې سیاسي ډیپلوماسي هم موفق او بریالۍ سي او د افغانستان په ګټه تمامه سي. مدني ټولنه او عامه ډیپلوماسي څنګه کولی شي د افغانستان نړیوال حضور پیاوړی کړي؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې مدني ټولنې او عامه ډیپلوماسي د افغانستان لپاره ډیر کلیدي رول لوبولی سي. موږ تاسې که وګورو په ډیری هیوادونو کې پوهنتونونه، فرهنګي بنسټونه او سیاسي ادرسونه دا ټول راجګیږي او د یو هیواد هغه ډیر مثبت او انساني تصویر نړۍ ته وړاندې کوي. نو که چیرې په افغانستان کې د بیان ازادي شتون ولري، مدني فعالیت شتون ولري، اول ته تلویزیونونه فعال او آزاد واوسیږي، بېطرفه واوسیږي او ترڅنګ یې پوهنتونونه، د څېړنیز سنټرونه یا مرکزونه واوسیږي، دوی په ډیر ښه ډول سره کولی سي چې د افغانستان یو مثبت تصویر او انساني تصویر نړۍ ته وړاندې کړي. ولې بدبختانه باید ووایم چې په اوسني حالت کې موږ تاسې ګورو چې په مدني فعالیتونو، په سیاسي فعالیتونو باندې په وطن کې بندیزونه لګېدلي دي
او له همدې کبله موږ نشو کولی چې د افغانستان یو مثبت او انساني تصویر نړۍ ته وړاندې کړو. له همدې کبله ده چې تر اوسه پورې هم بدبختانه نړۍ هم په افغانستان باندې د تروریستانو د مرکز نوم ایښی ده، یا په دې شکل ورته خطاب کوي، یا دا وایي چې سیمه د افغانستان څخه ګواښېدلی سي، یا افغانستان سیمې ته لا هم د ګواښ په شکل باندې قرار لري او دوی ورته د ګواښ په سترګه ګوري. د یو همکاري کوونکي، د یو وصل کوونکي او د یو اقتصادي یا سیاسي همکار په حیث دوی ته نه ګوري، ځکه ورته نړیوال مشروعیت هم نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنیزه ډیپلوماسي، دغه ټولنیز ادرسونه دا د یو نظام لپاره بیا په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مدني فعالیتونه، پوهنتونونه دا ډېر کلیدي رول لوبولی سي او د یو نظام د مثبت معرفي کولو په برخه کې، د یو هیواد د مثبت تصویر وړاندې کولو په برخه کې که څوک له دې څخه ګټه وانخیستلی سي، نو زه فکر نه کوم چې بیا د وکولی سي چې په بل ډول سره دوی هغه د خلکو غږ اوچت کړي په ازادانه ډول سره. ځکه اوسنی نظام یا په افغانستان کې که هر نظام وي چې هغه ملي مشروعیت ونه لري، دوی که په خپله هر څومره چیغې وایي چې موږ ښه خلک یو، خو خلک یې نه ورسره مني، خلک خو دوی ګوري. ولې کله چې یو مدني ټولنه راجګېږي، کله چې آزاد خلک راجګېږي، کله چې ریسرچ سنټرونه راجګېږي او ستا استازولي کوي، حد اقل تا نړۍ ته وړاندې کوي په مثبت ډول سره، نو دا بیا ډېر زیات اغېز لري. موږ تاسې به لیدلي وي په حتی په سیاسي بحثونو کې هم چې موږ تاسې کینو، که چیرې د یو طرف یا یو اړخ یو څوک راجګېږي، د ځان په اړه کمپاین کوي، ځان ته لابي کوي، هغه دومره نه وي اغېزمن. ولې که دریم نفر راجګېږي او د ده تعریف یې وکړ، د ده وړتیا یې بیان کړه، د ده لاسته راوړنې بیان کړې، نو خلک هغه شخص ته مایل کېږي او وایي چې واقعا هم دې شخص کې یو څه شته، په دغه هیواد کې یو څه شته چې بل څوک یې هم تعریف کوي یا بل څوک یې هم ستاینه کوي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېر اړین دی. ښاغلی همدرد صاحب، د نوي نړیوال نظم په چوکاټ کې افغانستان څنګه کولی شي خپل موقف تعریف کړي؟ زه فکر کوم په راتلونکي نوي نړیوال نظم کې افغانستان باید ځان متوازن، بېطرفه او وصل کوونکی هیواد معرفي کړي. موږ تاسې ګورو چې د IMF او ورلډ بانک او نورو سازمانونو ترڅنګ د شنګهای کوآپریشن ارګنایزیشن یا د شنګهای د همکاریو سازمان او ورسره بریکس چې ډېر زیات مهم ده، او په دې کې برازیل، روسیا، انډیا یا هند، روس، چین او دا نور هیوادونه شامل، ساوت افریقا دا ورسره شامل دي. دغه سازمانونه چې رامنځته کیږي، د دغو په منځ کې بېطرفه موقف اختیارول، د وصل کوونکي هیواد موقف اختیارول، دا به د افغانستان په ګټه وي. او افغانستان ته نه ده پکار چې ځان په یو اړخ پورې ډېر زیات ونښلوي، بلکې د ټولو ترمنځ دغه بیلانس او توازن باید په خپله فعاله ډیپلوماسۍ کې هم وپالي او په نظر کې ونیسي، او د افغانستان د ګټو پر اساس باندې دوی هم خپل بهرنی سیاست او هم ډیپلوماسي وټاکي. ستاسو په اند افغانستان راتلونکی د سیمه ییزې همکاریو سره تړلی دی که له نړیوالو قدرتونو سره؟ زه فکر کوم چې د افغانستان راتلونکی په ځانګړي ډول په دغه نوي نظم کې چې رامنځته کیږي، دا په دواړو پورې تړلی دی، هم په سیمه ییزو همکاریو پورې او هم په نړیوالو قدرتونو پورې. ولې یو شی چې ډېر زیات مهم د هغه دا ده چې موږ باید د افغانستان سیمه ییزو همکاریو ته لومړیتوب ورکړو. ولې؟ ځکه د افغانستان امنیت، اقتصاد او جغرافیه که تاسې ګورئ، دا په مستقیم ډول اول د موږ تاسې د ګاونډیو په واسطه تر اغېز لاندې راځي یا مثلا متاثره کیږي. که امنیت هم د مثلا ګاونډیان کولی سي چې موږ نه امنه کړي، که اقتصاد مو هم د په ګاونډیو پورې متړلی ده، که جغرافیه مو هم د له ګاونډیو سره متړلې ده، تجارت او سیاست مو هم له دوی څخه اغېزمن کیږي. فلهذا د موږ تاسې هغه موقف په آینده کې داسې اوسیږي چې اول سیمه ییزې همکارۍ ته لومړیتوب ورکړلی سي، دا بنسټ وګرځېږي، او د نړیوالو قدرتونو سره اړیکې چې هغوی هم موږ تاسې ته ټکنالوژي راکولی سي، مالي مرسته راکولی سي، او په عین وخت کې سیاسي ملاتړ راکولی سي، هغه نړیوال قدرتونه هم بیا په دې شکل کولی شي چې موږ تاسې د همدغه سیمه ییزو همکاریو چې بنسټ موږ جوړ کړی ده، د دې په سر باندې هغه هم ودرو او افغانستان له ټولو سره په اړیکه کې وساتو او یو متعادل او میانه رو بېطرفه سیاست مخته یوسو.